فرض کړئ چې په بحر کې الف ډول کبان د ب ډول کبانو په خوړلو سره وده کوي. لاندې تابع په مرسته د الف ډول کبانو وزن یعنی ام د ټي تابع وي په ملي ګرام او د دوی د پیدا کېدلو څخه ټي ورځې وروسته وخت ترمنځ اړیکه موندل کېدای شي. نو دغه تابع وي په دې تابع سره دغه اړیکه جوړیږي. وای تاسو د الف ډول کبانو په وزن کې د ورځني بدلون په اړه لاندې جمله پوره کړئ. د الف ډول کبانو په وزن کې هر ورځ دومره فیصد هلته خانه خالي ده زیاتیږي یا کمیږي. نو یو شی چې موږ پوهیږو د الف ډول کبان چې دي دا د وخت په تېرېدو سره څنګه کوي وده کوي. نو چې وده کوي په دې تابع کې موږ که چیرې وګورو نو هر څومره چې د ټي قیمت زیاتیږي هماغومره به د توان څنګه کېږي دا به لوړیږي. او چې توان لوړ شو نو هر کله چې یو عدد چې له یو څخه لوی وي هغه په خپل ځان کې څو وارې ضربیږي. نو معنا دا چې دغه د ام د ټي قیمت به هم ورو ورو زیاتیږي. نو په دې موږ پوه شو چې د دې وزن به زیاتیږي. نو کمیږي غلط دی دې کې دا یو برخه خو په دې خو پوه شو چې دا اوس زیاتیږي. اوس دا څومره زیاتیږي نو دې لپاره راځو موږ لیکلی شو چې که چیرې زه دا برخه یوازې راواخلم او دلته یې ولیکم چې ام د ټي دی که نه دا مساوي کېږي 1.35 په توان د توان د ټي پر شپږ جمع 15 پوهېږو چې دا مساوي کېږي له څو سره 1.35 په توان د 15 او ضرب 1.35 ټول په توان د توان د ټي پر شپږ. له دې ځنه کولی شو دا داسې ولیکو چې دا مساوي کېږي 1.35 په توان د 15 او ضرب 1.35 په توان د 1 پر شپږ او بیا دا ټول په توان د توان د ټي. نو راځو اوس ګورو کله چې د هرې ورځې په تېرېدو سره د ټي قیمت یو زیاتیږي نو موږ سره به د دې کتله سره رقم پلاس راځي دا کتله به یې راخلو او په د مخکینۍ ورځې کتله به یې راخلو په 1.35 په توان د 1 پر شپږ کوم چې دې ته موږ مشترک نسبت وایو په دې کې به یې ضربوو. په یاد ولرئ چې هغه مشترک نسبت 1.35 نه دی بلکې 1.35 په توان د 1 پر شپږ دی. نو راځم دې لپاره زه یو جدول جوړوم دلته دې ځای کې به داسې یو جدول جوړ کړو. کولی شم دا لږ پورته بوځم چې دلته لږ ځای موږ ته خالي شي. ښه نو دلته راځو دا بدلونونه چې موږ په الجبري تغییرات موږ دې کې راوستل دا یوازې دپاره چې موږ داسې یو توان ته برابر کړو چې هغه په توان د ټي باندې شي تر څو موږ ټي ته قیمت جګو او دا هماغومره ځلې ورسره ضربیږي. نو دلته به ولیکو ټي دلته به ولیکو ام د ټي. نو پوهېږو کله چې ټي څو وي صفر وي نو دا ټول مساوي کېږي یو سره یو په دې کې ضربیږي په خپله همدارنګه سره. نو ټي چې مساوي صفر شي ام ټي مساوي کېږي 1.35 په توان د 15. راځو ګورو که چیرې د ټي قیمت یو شي یو ورځ وروسته د دې به قیمت څو وي 1.35 ضرب دی ضرب دی خپله 1.35 په توان د 1 پر شپږ سره. همدارنګه که چیرې راشو موږ واخلو د ټي قیمت څو شي 2 شي بیا به همدا قیمت راخلو 1.35 دا په توان د دا به اصلاح کو په توان د 15 ضرب دی 1.35 په توان د 1 پر شپږ ضرب بیا همدغه مشترک نسبت ځکه دا ځینې 2 ورځې تېر شو هر ورځ کې دا موږ سره مشترک نسبت په لاس راځي او دا اصلي قیمت پکې څنګه کېږي اصلي وزن دا لومړۍ ورځې وزن پکې ضربیږي. بلکې راځو موږ کولی شو چې د دې هغه عددي قیمت راواخلو او په توان د ټي باندې پیدا کړو. نو را به شو حساب ماشین ته دلته به پکې ولیکو چې څو دی 1.35 دا په توان د دلته به دا ولیکو قوس شروع توان د 1 پر شپږ قوس مې بند کو دا به مساوي شي. نو 1.35 په توان د 1 پر شپږ دا مساوي کېږي 1.052 دې په ځای دا موږ لیکلی شو چې دا مساوي کېږي 1.35 په توان د 15 ضرب قوس کې لیکو 1.052 ټول په توان د ټي سره. نو اوس دغه قیمت راخلو دا قیمت او د هرې ورځې په تېرېدو سره په 1.35 کې توان د 15 کې ضربیږي دا به مساوي شي 1.35 په توان ضرب دی 1.35
0.52 دا به دې کې ضربي کوو چې هره ورځ زیاتېږي د دې به یو توان ورسره زیاتېږي. نو که چیرې دا وګورو دا څو فیصده راځي، دا راځي تقریبا نږدې 15%. دلته موږ ته ویلي چې خپل ځواب نږدې فیصد ته بدل کړي. نو وایي چې د الف ډول کبانو په وزن کې هره ورځ 15% زیاتوالی راځي.